الله خو دعوت ورکی د جنت طرف ته هغه زما هغه دا نه خوښوي چې ما ورته جهنم ته داسې لاړ شو الله دا خوښوي چې ما ورته لاړ شو څه ته جنت ته او ځکه الله په سورة النساء کې ډېره ناشنا خبره کړې زه د الله کمزوری بنده یم زه په قرآن کې څه سوچ کوم او زما به څه فکر وي خو زه چې کله د قرآن کریم تلاوت کوم یو څو ایتونه سړی ډېر زیات ودرئ او چې کله زړه د سړي ژوندی نو سړی محسوسوي یو آیت دی په سورة النساء په دې اخرني آیتونو کې او د 5مې سپارې بالکل اخرني آیت دی د 5مې سپارې اخرني آیت دی الله څه وایي چې ته غوږ کېږدئ او ستاسو رب څومره مهربانه دی دا هم واورئ او دا وګورئ چې الله ستاسو دپاره څه غواړي او زموږ دې حال ته هم وګورئ چې موږ څه کوو رب زموږ دپاره څه غواړي او موږ څه کوو نو بیا په دې کې څوک څنګه ویلی شي چې والعیاذ بالله الله ظلم کړی الله په سورة النساء کې وایي ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله وی ستاسو په عذاب باندې څه کومه ما ته څه فایده دی چې تاسو له عذاب درکړم خو که تاسو زما شکر ادا کړئ او تاسو ایمان راوړئ نو زه تاسو له عذاب ولې درکوم او ځکه حدیث قدسي دی حدیث قدسي معنی الله دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړې ده هغه یې موږ ته کوي حدیث قدسي هغې کې دا دی الله وی ای د آدم بچیه لو ان اولکم واخرکم کستاسو اولنی او اخرنی یعنی آدم علیہ السلام نه والا د اخرنی پوری ټول لا جمع شي و انسکم و جنکم او ستاسو انسانانو را جمع شي او ستاسو پیریانو را جمع شي دوی ته موږ کولاو کوي او ټول د الله په نافرماني باندې متفق شي کنه الله وی زما په باچایي کې به سره برابر کمې رانهولی او که تاسو ټول انسانان او پیریان ټول دیندار شي او ټول تقوادار شي الله وی زما په باچایي کې به زره برابر زیاتې رانهولی الله موږ ته څه ضرورت خو نه لري که نه لري ضرورت موږ ته زموږ د بندګۍ ته ضرورت لري نه موږ به څه یو زموږ بندګي به څه